چې شواخلي د پښتنو له شوره ما په ژړا کې باني ګل ته سترګې سرې ونیوې. بسم الله الرحمن الرحیم. د باني ګل په تاریخي خوره اټول شوې ډېرې قدرمنې ننګیالې مشرونې ننګیالې ځوانونې ټول ته د زړه تلمې جعفرین و شباسای وایي چې یقینا موجوده حالت چې موږ څومره کسې د پاکستان ریاست چې فوج ټول نظام یرغمل کړی دی، فوج هر شی په خپله قبضه کښې وخوستی دي، هېڅوک خپله حق خبره ته نه پرېږدي. که پارلیمنت دی، که عدلیاتو، که میډیاتو، چې هر سکیمه عیني و قانوني لیادو د عوامې هغه ته هېڅوک د پاکستان استعماري فوج هېڅوک دا ته نه پرېږدي چې څوک د خپل حق وغواړي، خپل انصاف ته وغواړي. خو په داسې حالاتو کښې په تاریخي خوره د باني ګل په خوره دا ننګیالي ځوانان که هر څومره لږ ډېر کم دي، خو دا یوه خبره زه درته کوم چې چا هم په دې موجوده وخت کښې د حق خبره وکړه، د انصاف خبره وکړه، د دغې خورې د مظلومیت خبره وکړه، دا سوچا د پښتنې مور بچی دی، دا سوچا پښتین دی چې څوک په دغه موجوده وخت کښې د حق خبره کړو. ملګرې زه لوکل د باني په خوره باندې خبره وکړه چې پرین د میش د علم مطابق په دغه باني خوب په ډګرې باندې 15 داسې واقعې وشوې چې افسوسناک دي، دهشتګردانه دي، د ریاست د دهشتګردۍ په خولوندې دي. په دغه باني کښې د جاني خیل، د بکا خیل داسې د باني چې کوم لوکل قومونه دي که دا کمیش څومره هنازار کسي داسې ورځ نه وي چې په دا کې د ریاست د دهشتګردۍ واقعې نه کېږي. دغه هر شي ذمهوار دا د کیڼ خلک، دا د پاکستان فوج دی. ملګري صمد لالا ملګري خبره کو چې دا د پی ټي ایم خبره نه ده یا دا خپل داسې اف آی آر، خو موږ دا یوه خبره کړي چې پی ټي ایم د دغه قوم بچی دی، د دغه خوره بچی دی. ودا شئ چې چېرته پی ټي ایم دغه پښتانه ناپسند شوی دی، چېرته موږ په څټر غلي دغه پښتانه موږ ته هر کله ویلي دي چې په موږ تکلیف وي یا بل ناسې پرېشاني وشي دغه قوم نمایندګي موږ کړې ده، د قوم دپاره مخکې شوي. دا سمه ده چې که موږ وکړسي دغه باني خبره یې کړه، دغه خورې خبره یې کړله، دا په باني کو چې هر کله داسې تکلیف روغی پرېشاني وروغله سمه ده چې مخکې وکنه و درته مخکې ټول ته مخته راوړ نه کنه وراوړ د ځوانونه مشرونه ټول اعتماد په سمه ده جي باندې و چې کله وانوسته په مایتونه باندې د ټولو خلکو زړه پرې تام وي. خو چې نه یوه نیمه میاشت وشوه سمه ده چې په مختلفې ضلعې ګرځوي، د وکسین اف آی آر نه ورکوي، کله چارج پوډر پسې لیکي، کله راکټ و ګارنټ پسې لیکي چې سمه ده چې سمګلینګ کوه. آیا سمه ده چې دغه د باني د خورې د شپېته کلو سپین ږیری مشر دی دا چار کولی شي. خو موږ دا ورته وایي، دا موږ دغه سټیج نه ورته وایي چې که دهشتګرد دي، که کور دي، که پیټ دي، که سمګلرون دي، که غله دي، که ډاکون دي، دا د باني په کیڼ کښې دفترې دي، دا د باني کیڼ دغه نه ډیل کېږي. که چا دا سوچ وي، که چا دا فکر وي یا د دغه پنجابي استعمار د انګریز په قیاجات دغه پاکستاني فوج دا سوچ وي چې موږ هم دا پښتونه باندې ګیرار تانګه کړي، شټل فور ته یې موږ ملګري وچول، شناختیون یې بلاک کړل، نور اف آی آر یې کوي. خو دا موږ د الله په ذات قسم کړی دی چې تر څو په دا خوره باندې موږ امن راوستلی نه وي، په دا خوره باندې دغه پښتانه موږ اتفاق جوړ کړی نه وي، دا پښتون کوم یو میټای کړی نه وي، والله په بلا چې موږ په دا پښتانه په دا پوکه خوره داسې پرېږدي. درېمو سایوال ته اوسئ، ګجرات ته اوسئ، لاهور پینډې ته ودرېمې، دا پښتانه خوره ده، دلته دم و قدم دواړه په حساب دي، هسې نه چې قدم کښېږدې بې حسابه.
ملګری په اخر کې دا یو خبره کا د په معذرت سره چې کله حسامه د جیونی وشو میټینګونه وکړل جرګې وکولې د مشرانو سره مشوره وکړي دلته د ایسای کارنل دی دلته مشرانو ته میسجونه کړل چې ویر نشستای شټل فورتا وچاوه شناخاتونو بلکاوه غلی شستای په جرګه مرکه کې شرکت ونه کستای اوس دلته ویایو چې کته ډېر د ادم کې وشاندې وکه ساده باندې کول د تاریخي خو رضوانون وکه ساده باندې کول د خو مشرون نن توستا کومه ایتونه باندې ویلور دي کنه دی ویلور چهار څومره ظلم کې د باندې کول په خورا باندې نه دغه کین بدمعشی مانی اونده دغه کین ته سہولت کارونه پروپاګاندا ته باندې خورا مانی رسوب دا مجال نه پیدا کیږي چې دلته د میش وجود وي د میش تنظیم وي او د باندې کین سہولت کارون دا خپل پښتونای میش د دوکاکو یا دا میش د په حالت لیار راونکو دا پښتون دي دا ظالم پیژني دا چاپیر پیژني د تو کردار پیژني د تو د تور مخ پیژني دا ست نه پرېشتي دا سوچ نه کوا دا ځکای خال تعریفې ورموته کړې دي پریپې باندې مشورونه نه کېنته ورغوري دلته کې پریپې باندې ډي سي ډي پی او جرګې جوړې کو 15,000 روپۍ ورکو بیا ورته کو چې توس دا مزاحمت چونه کېستای تو سے سمت اشته پورا جرګه ونه کېستای تو سے سمت اشته پورا چرور باندې کېستای مجورته ویایي چې سمت اجي په دا باندې نام کړای دی باندې کوم بغیرته نه دی باندې کوم دا ننګلای کوم دی دا چې هر کله ها میژاغ ورته کې روډو بندوي درنه وکوي مزاحمت وکوي ان شاء الله سمته چې وګنر کوسوي او چې حکیم سولانوکات دي د وزیر الله سره مذاکرات شوي دي دا په عملي کوي په اخر کې دایوا نرپاسي درته وایو ټول ملګري भरपूर جواب ورکستای هر سړی په ایمانداري سره جواب ورکړي چې دا نه څومره په دفتر کې نو د ادارې خالتای کای سایدو قائم ایدو چار کی بھی یہ زوار دائے چدائی ٹھولو وینی رہا کرو یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے یہ جو طالب کرتی ہے یہ جو طالب کرتی ہے ډېره مننه ملګری چې هر کله مې شرح درته کړي صبر ونه کېستی فورا ووځېستی د ننګیالۍ د مېړانې میدانونه ویده شئ دا شی په میدانونه باندې ملګری هېڅ چاته وټیټه نه وایستی په باندې بالکل اته تانه ګرځستی شروع تو د چا نه خروپه ویستی چې هر شی کولی شي ودایي کې په میسته مدجي زر نظر غوړي په باندې سنټر جیل شدی مختلف سلینا اف آی آر پسرسی کلا دستین اف آی آر روشی پانی عدالت لور خبر آنوی معارین پوانی شوی وی دا د ادارې دلته یو د ایم آی دی که د آی اس آی یو کلاس دی سموستا انسپکټر نامیږي دومره ورځ کچارې ته خلاص وي دومره ورځ د سمد اجي په کیس کې کچارې ته خلاص وي میش ته موسی ته وایي چې که به تکړه وې په میدونه کې سره لړا وکړه په میدونه باندې وکیل سره ونڅه خو په بدمعشي نه د واتساپ په میسجونه نه که به دومره تکړه وې چې میدون ولا ولګوي که د پاني کوم ولکشروي چې سمد اجي غلط دی که ته غلط یې که غلط مې نه کړلې میش د پاني پر چوک شش پانسی کے سائے حکم چرے گناہگور میں کھلے سمگلر میں ثابت کرے دہشت گرد میں ثابت کرے قاتل میں ثابت کرے بلادر بانی ایکنا دشتارے گل کوے سایوار پنجاب تو اوپر کاڈا کے دیر مننا دیر شکریہ